حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. د شریعت تنفیذ د هیواد د علیا مصالحو ملاتړ او د شاعر الله ساتنه او پالنه د افغانستان اسلامي امارت له اساسي لومړیتوبونو څخه دي او په دې لاره کې د افغانانو سرښندنې هم کمسارې دي. اسلامي امارت د اړتیا او د هیوادوالو د دنیوي او اخروي نیکمرغۍ په موخه د افغانانو د ملي اقتدار، عزت او عظمت پکور یعنی ارکی د حسن بصری رحمه الله جامع جماعت د جوړېدو پریکړه وکړه. نو دلته د مجاهدینو د مراجعین د مسجد ډیر زیات و. نو په بار مجاهدینو زما سره دا مطالبه وکړه چې که دلته یو مسجد جوړ سي، ځکه دغه مجاهدین ډیر په تکلیف دي، د لمانځه سره د لمانځه ځای نسته. نو بیا د مجاهدینو په ډیر تکراري غوښتنه سره او د نورو ملګرو په غوښتنه سره مو دا خوښه کړې چې پر دې ځای باندې مسجد جوړ سي. د افغانستان اسلامي امارت محترم رئیس الوزراء الحاج ملا محمد حسن اخوند د 1401 لمریز کال د کب په 24مه د یاد جومات د بنسټ ډبره کېښوده او جامع دعا یې وکړه. د دې مبارک مسجد د افتتاح لپاره یا الله ټولو ته بخشش وکړه، یا الله رحم یې نصیب کړه، یا الله د عبادت توفیق نصیب کړه. د افغان انجینرانو او کاریګرو د مسلکي پوهې او خلو له برکته د بنسټ پر دغه خښته داسې ښکلې او ګلالۍ ودانۍ جوړه شوه چې ننداره یې د خوښۍ او ویاړ له خواږه احساس سره مله ده. د مشرتابه په پاملرنه د حسن بصری رحمه الله جامع جماعت دغه ښکلې بڼه، نما، ګنبد او 4 واړه منارې د هرات چش شریف له مرمرو، د هلمند له رخامو، د میدان وردګ له ډبرو، د کونړ او نورستان له لرګیو او نورو وطني توکو رغېدلې دي. دلته موږ ټول شیان چې استفاده سوې ده دا د افغانستان هغه د مرمر د چشت شریف اعلی ممتاز درجه مرمر، د هلمند له زرغون او شکري رخام او د کونړ ارچا چې دروازې او کړکیګانې ټول دا زموږ د خپل وطن هغه ساختماني توکي دي چې موږ ترې استفاده کړي. د شنې ساحې په ګډون له 1060 متره مربع ځمکې څخه په 627 متره مربع ځمکه د جومات ودانۍ جوړه شوې. تلخونه یې د کتابتون، تدریس او لمانځه لپاره هم مناسب ځای، مرکز ګرمي، سړې او تودې اوبه لري. د برېښنا،
اوبو، مرکز ګرمي، انټرنیټ او غږیز سیستم لپاره یوه کنټرول خونه لري. حسن بصري رحمه الله جامع جماعت د زر لمونځ کوونکو د ځایولو ظرفیت لري. نو دلته مو په خپله که ډیزاین دی هم په خپلو داخلي انجینرانو صاحبانو په ډېر محنت سره یو ښه ډیزاین جوړ کړی دی او کار د هغو څخه اخیستی دی. په ګمبتو کې مو ډېره میناتوري کړې ده، په ډېر تکلیف محنت سره میناتوري سوې د ټولو ګمبتو. هغه هم په خپله د ریاست دفتر مربوط چې یو ریاست دی د میناتوري ریاست، په هغه کې په خپلو دلې داخلي د دې ریاست مربوط میناتوران دي. دا منارونه چې موږ جوړول خو زموږ نقشه اول د واره بله نقشه وه، او په دغه وخت کې بیا په د اسرائیلو لخوا څه چې په غزه کې بمبار وسو، هلته یو مسجد د یافا په نامه مسجد و، د هغه منارونه دغه شکل منارونه و. بیا مو په دې لحاظ چې د هغه مسجد د غزې د مسجد یاداوري به دلته همیشه پاتې وي، نو بیا مو دغه منارونه ډیزاین ور بدل کړي، د هغه منارو په شکل مو جوړ کړله. جوماتونه د ځمکې پر مخ هغه غوره ځایونه دي چې مسلمانان پکې 15 وخته د خدای تعالی په طاعت او عبادت بوخت وي. د اذکارو او الهي اوامرو د زده کولو او پرځای کولو ترڅنګ د څښتن تعالی مهربان دربار ته په نیولو لپو کې د ځان او ټول عالم اسلام لپاره د خیر او فلاح دعاګانې کوي.